هایلایټ ته نښه راغلاست. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي پاکستاني ځواکونو نن سهار په کندهار کې د افغانستان پر خاورې بیا برید وکړ چې په نتیجه کې یې لسګونو هیوادوالو ته مرګ ژوبله اوښتې. ښاغلي مجاهد نن چهارشنبې په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې پر سپین بولدک ولسوالۍ د پاکستاني ځواکونو په بریدونو کې تر 12 ملکي هیوادوال وژل شوي او له 100 زیات نور ټپیان دي. هغه ویلي چې په دغو بریدونو کې پاکستاني لوري له درنو او سپکو وسلو څخه کار اخیستی او افغان ځواکونه یې اړ کړل چې ورته ځواب ورکړي. د هغه په خبره د افغان ځواکونو په ځوابي بریدونو کې ګڼ شمېر پاکستاني پوځیان وژل شوي، یو شمېر پوستې او تاسیسات یې ویجاړ شوي او وسلې او ټانکونه ترې ترلاسه شوي دي. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو څانګې نن چهارشنبې په یو بیان کې ادعا کړې چې طالب ځواکونو په سپین بولدک کې په 4 ځایونو کې حملې وکړې چې پاکستاني ځواکونو په اغیزمن ډول په شا وتمبولې. پوځ ادعا کړې چې په ځوابي بریدونو کې له 15 تر 20 پورې افغان طالبان وژل شوي او یو زیات شمېر یې ټپیان شوي دي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د افغانستان پاکستان په پوله د وسلوالو نښتو په نتیجه کې یو شمېر ملکیانو ته د اوښتې مرګ ژوبلې او د خلکو د بې ځایه کېدو راپورونو ته ژوره اندېښنه ښکاره کړې ده. بینټ نن چهارشنبې په خپله ایکس پاڼه کې له ټولو لورو غوښتي چې له اعظمي زغم څخه کار واخلي، د ملکي وګړو ساتنه وکړي او نړیوال قانون ته غاړه کېږدي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ویان مرستیال فرهان حق د پاکستاني ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ په پوله وروستیو نښتو ته اندېښنه ښکاره کړه او د دغه کړکېچ د سوله ییز حل غوښتنه یې وکړه. د سوریې موقت ولسمشر احمد الشره به روسیې ته په خپل لومړي سفر کې له مسکو څخه وغواړي چې پخوانی ولسمشر بشار الاسد ور وسپاري. دا خبره د سوریې یوه چارواکي په دې شرط چې نوم یې په ډاګه نشي فرانس پرس خبري اژانس ته کړې ده. دې چارواکي ویلي چې الشره به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه وغواړي چې د اسد په ګډون ټول هغه افراد ور وسپاري چې جنگي جنایتونه یې ترسره کړي دي. د سوریې د دولتي خبري اژانس سانا د راپور له مخې الشره به نن چهارشنبې په یو رسمي سفر روسیې ته ولاړ شي او له خپل سیال ولادیمیر پوتین سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو او په سیمه ییزو او نړیوالو چارو کې د خپلو ګډو ګټو په اړه خبرې وکړي. د افغانستان کرکټ بورډ د زیمبابوې په وړاندې د لوبو د لړۍ لپاره د لوبډلې نوملړ اعلان کړی دی. په پام کې ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د یوې ټسټ او 3 شل اوریزو لوبو لړۍ را روانه اونۍ د دوشنبې په ورځ پیل شي. کرکټ بورډ نن چهارشنبې وویل د ټسټ لوبو لپاره به حشمت الله شهیدي او د شل اوریزو لوبو لپاره به راشد خان لوبډل مشر وي. افغانستان تازه له بنګلادیش سره د یو ورځنیو لوبو لړۍ د 3 واړو لوبو په ګټلو سره پای ته ورسوله، خو له هغه مخکې 3 شل اوریزو لوبې بنګلادیش ته وبایللې. دا او نور خبرونه بیا هم کولی شئ چې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې وګورئ. پته مو د ازادي راډیو ټکی .org یا ازادي راډیو ټکی .com.